عزت پکې خوندي نه وي د یو پنجابي له خوا نه زما عزت پکې خرابېږي او ته بېغم هلته ناست یې. په ټولو افغانانو مجاهدینو باندې غږ کوم چې د خپلو خویندو د ورونو د عزت پوښتنه د دې خبیث پنجاب نه وکئ. زموږ په ملک کې د دو هره کړنه چې دی غندل کېږي د غندلو نور نه ارزي. انشاءالله چې قسم په الله د پاکستان پوځ ته د نن نه بعد که زموږ عزت ته تاسو په بده سترګه وکتل یو به مردارېږي. قسم په الله کرانه د یو هم د سفارت نه ووځئ. ځان در باندې شهیدوم په والله کرانه یې باندې راووځئ. د امارت په مشرانو غږ کوم چې بس دی همدومره چوپتیا هم بس دی. د خپلو خویندو د ورونو د عزت نه خبر نه یاست او د خپلې وظیفې غم وړئ. پوښتنه وکړئ د دې سخفیر چخپړک نه پوښتنه وکړئ. اظهار یې کوئ د الله د رضا په خاطر 15,000 کلن غیرتي تاریخ لرو. نن د یو پنجابي له خوا نه زما د خور او د ورور عزت خرابېږي. پښتون یم 15,000 کلن تاریخ لرم. 0 شوې 0.0. نو بیا هم وایم چې زموږ د افغانانو په زړونو کې نن وینې خوټېږي د دې خبیث پنجاب په خاطر باندې. ستاسو امر ته انتظار وکنې اول زه خپله ځم فدایي په دې خبیثو باندې کومه. نو مشرانو د الله د رضا په خاطر د الله نه وډار شئ. د امریکا 45 ملکونو سره ځان ووهلو ته ترس او یرم نه ده کړې. نن د یو خبیث پنجابي په خاطر باندې چوپتیا تاسو غوره کړې ده. نو د الله نه وډار شئ. دا ملت تاسو باندې اعتماد کړی دی. دا ملت بې اعتماده کوئ ما او دا ملت چې دی تاسو ته همیش سترګې دي. اسلامي نظام ته سترګې دي. موږ تاسو اسلامي نظام راوستی دی. اسلامي نظام دا دی چې په ټولو باندې په شفقت کوو. د خپل خویندو ورونو عزت به ساتو. بیت المقدس ته خو م چغې شروع کړي. بیت المقدس زما په بارډر کې نن بیت المقدس جوړ دی. زه پوښتنه نشم کولی. نو افغانانو موږ تاسو سره ولاړ یو. ستاسو مجاهدین تاسو سره ولاړ دي. انشاءالله ستاسو د عزت پوښتنه به کوي. قسم په الله ستاسو په خاطر باندې ځان قربانوم. یعنی که بارډر کې دا ظلم کم نشو په والله په بالله په سمت الله کرانه سفارت نه دا راوځي. که دا راووته زه به دا ګیره به دا به د خبیث په مخ باندې شنئ. که دا د دې نه بعد ما نه سفارت نه دا راووتل. ټولو ته اخطار ورکوم که چیرته د افغانانو باندې ظلم کم نشو اخطار در کوم په والله کرانه راووځئ. سلام علیکم ورحمت الله.